أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد طول صفتنا طول شكر لله خاص الله لرضي رب العالمين چپالون که د ټولو مخلوقات دي. د ټولو مخلوقات پالنه د الله رب العزت په ذمہواری کې. الرحمن چې دې خدای مهربان دی، الرحیم همیشه رحم کوونکی دی، مالک یوم الدین اختیارمند د ورځې د جزا ده. ایاک نعبد خاص تعالی رب بندگی کوم و ایاک نستعین او خاص تعالی مدد غواړو په هر کار کې. اهدنا وخیا مونږ ته ای ربا الصراط المستقیم، لار نیغه هغه لار چې الله ته ورغله. صراط الذین، لار د هغه کسانو انعمت چې تا احسان کړی، انعام دې کړی، پرزونه دې کړی، علیهم پاغوی باندې، غیر المغضوب چې نه د غضب کړی شوی، علیهم پاغوی باندې، ولا الضالین او نه گمراهان دي. آمین یا الله زمونږ دا دعا قبول کړي. دا سورت فاتحه تقریبا د دې او ابتدایي 3 آیاتونه دا په یو جمله باندې مشتمل ده، یعنی دا یو جمله ده. آخرنی 3 آیاتونه هم یو جمله ده، ټول 2 آیاتونه دي. منځنی یو آیات چې دا یو آیات په 2 جملو باندې مشتمل دی. نو شروع د دې سورت بلکې د قران کریم شروع د سنه شوه ده الحمدلله رب العالمین. علماء کرام فرمایي چې د حمد د الله د صفت بیانولو دومره لوی شان دی چې الله خپل آسمانی کتاب آخرنی کتاب د دې شروع په سره کړی دی الحمدلله د الله د حمد سره. دومره لوی شان دی د الله د حمد. د دې وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نومونه چې موږ تاسو وګورو، د نبی صلی الله علیه وسلم نوم څه شوی؟ محمد. هغه د حمد نه اغستل شوی. د نبی علیه السلام نوم د حامد، د نبی علیه السلام نوم د محمود، د نبی صلی الله علیه وسلم نوم د حماد. دا ټول د څه نه اغستل شوي دي؟ د دغه حمد د لفظ نه اغستل شوي دي. دومره زیات اهمیت د دې لفظ. او د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک راځي چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې انا سید ولد آدم ولا فخر، زه د ټول انسانانو سردار یم او زه په دې فخر نه کوم، تکبر نه کوم چې داسې. او وبیدی لواء الحمد یوم القیامه، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د حمد جنډه د قیامت په ورځ باندې زما په لاس کې د حمد جنډه. او د نبی صلی الله علیه وسلم د امت په باره کې حدیث پاک کې راځي چې و امته الحمادون، د نبی صلی الله علیه وسلم د امت صفت څه ده؟ حمادون، ډیر حمد ویونکي. دا د مؤمنانو مسلمانانو صفت ده چې دا به الله ډیر حمد وایي، د الله ستاینه او صفت دا ډیر. امته الحمادون یحمدون الله فی السراء والضراء، دا هغه خلک دي چې په تکلیف کې هم د الله ستاینه او د الله حمد وایي، او په خوشحالیو کې هم د الله حمد وایي. دا نه چې تکلیف راشي بیا ملل متحد ته نړیوالو ته چغې کوي چې بس تاسو مرسته راوکړئ، او چې خوشحالي پرې راشي بیا د الله حمد وایي. نه، یحمدون الله فی السراء والضراء. که تکلیف پرې راشي د الله صفتونه کوي، که خوشحالي پرې راشي هم د الله صفتونه کوي. دا د نبی صلی الله علیه وسلم د امت صفت په احادیث مبارکو کې ذکر شوی. نبی علیہ السلام فرمایي چې اعلم ان خیر عباد الله یوم القیامت الحمادون. په قیامت کې به غوره خلک څوک وي؟ هغه خلک وي چې د الله حمد او د الله ستاینه بیانوي. په قیامت کې غوره خلک دا خلک دي. ان خیر عباد الله، د الله په بندگانو کې غوره مخلوق د قیامت په ورځ یوم القیامت څوک دي؟ الحمادون. کوم خلک چې په دنیا کې د الله صفاتونه ډېر کوي. نو علماء کرام د دې لفظ په باره کې فرمایي چې دا حمد څه ته ویل کېږي؟ په حمد کې چې د شکر دا جانب غالب وي. یو نفس په خوله د یو شي صفت کول وي، یو دا دی چې دغه شي نه تا ته ګټه رسېږي، مادي ګټه رسېږي، نو ته د هغې شکر کوي. دغه دواړه چې کله جمع شي د دې دواړو د مجموعې نه هغه حمد جوړېږي. هغه څنګه؟ ګورئ
کله کله تاسو به دا لیدلی وي چې یو په ورقه کې یو دیوال باندې یو ګل عکس جوړ شوی ډېر ښایسته وي، خو د دې ګل څه فایده انسان ته نه رسېږي. یوازې دا چې دا ښایسته دی، بس کومه فایده د انسان ته نه رسېږي. خو چې کله کوم چمن کې یو ګل وي، ګوره دې ګل هم یې ښایست شته دی، هم د ده خیر تا ته رسېږي. خیر یې څه شی دی؟ خوشبويي. هغه چې په دیوال باندې رسم دی، هغه چې په کاغذ باندې رسم دی، د دې ګل چا ته خیر رسېږي؟ نه رسېږي. خوشبويي چا ته نه رسېږي، خالي یو ښایست پکې دی. حمد څه ته ویلی کېږي؟ حمد دې ته ویلی کېږي چې دې سره سره چې هغه کې ښایست موجود وي، نو دې سره سره د هغې نه تا ته خیر رسېږي. دې وجې نه چې موږ او تاسو سوچ وکړو نبي صلی الله علیه وسلم نه چې کوم دعاګانې ذکر راغلي دي، ادعیه مأثوره، هغه اذکار چې سړی د ډوډۍ نه بعد کومه دعا وایي، سهار د خوبه پاڅېږي کومه دعا وایي، بیت الخلا نه چې سړی بهر کېږي کومه دعا وایي، په هغې اکثرو کې د حمد لفظ راغلی. ولې؟ په هغې کې انسان ته ډېره ګټه رسېږي. سړی د بیت الخلا نه چې ووځي نو څه به وایي؟ الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. الحمد ټول حمدونه هغه ذات لره دي، اذهب عنا الاذى چې ما نه ګندګي تکلیف مشکلات یې رانه لرې کړي، وعافاني او ما ته عافیت راوبخ. نو ګوره څومره تکلیف دی که د یو انسان باندې قبض بیماري راشي او دا ډوډۍ خوري او دا همداسې مشکلاتو کې ګیر وي، څومره. نو ګوره سړی چې د تشناب نه بهر کېږي نو دا دعا به وایي چې ټول حمدونه هغه ذات لره دي چې هغه زه د مشکلاتو د تکلیف نه د ګندو شیانو نه پاک کړم. سړی چې خوراک کوي، الحمدلله الذي اطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين. نو ګوره خوراک کوي خو فکر اصل کې شکر. تاسو دا ویل چې د یو شي نه تا ته فایده رسېږي، نو ګوره دا ډوډۍ چې دی دې نه موږ ته فایده رسي، خو یوازې په ډوډۍ نظر نشته، نظر د ډوډۍ ورکوونکي ذات باندې چې رازق دی په هغه مې فکر دی، ځکه د هغې ستاینه کوو، د ډوډۍ ستاینه نه کوو، دا خو هغه ذات موږ ته راکړی. دغه رنګې چې سهار د خوبه سړی پاڅېږي هلته راغلي دي الحمدلله الذي احیاني بعد ما اماتني والیه النشور. حمدونه هغه ذات لره دي چې زه یې د خوبه راویښ کړم، زه یې بیدار کړم. که همداسې الله مړ ساتلی وی نو چا شو ژوندی کولی شو؟ چې څوک راغلی وی زه یې ژوندی کړی وی. هغه ذات لره حمدونه دي چې زه یې راپورته کړم بعد ما اماتني، وروسته د هغې نه چې زه یې وده کړی وم، والیه النشور. او دې الله ته به په قیامت کې هم همدغسې پاڅېدل وي. نو انسان په ذهن او په دماغ کې دا خبره هم راشي چې ګوره یو ورځ را روانه ده، هلته به هم موږ همداسې د خوبه جګېږو. نو هلته هم ګوره د الله حمد چې نه د الله ستاینه ونه کړو، کامیابي نشته. کامیابي په دې ده چې سړی د الله حمد او د الله ستاینه کوي. نو د دې وجې نه عزتمندو نو قرآن کریم شروع الله په څه شي سره وکړه؟ الحمدلله. دا ډېر عظیمه کلمه ده، دا د توحید او د الله د یووالي ډېره لویه کلمه ده. د دې وجې نه په حدیث پاک کې راځي نبي علیه السلام فرمایي التسبیح نصف المیزان. دا سبحان الله ویل چې ده دا د میزان تله چې ده نیم ډکوي، والحمدلله تملأ المیزان. او څوک چې الحمدلله ووایي نو دا ټول میزان ډکېږي په دې سره. سبحان الله والحمدلله څومره لوی مرتبه ده چې دا میزان تله چې دی دا په څه باندې ډکېږي؟ دا په سبحان الله او الحمدلله باندې. نو د دې وجې نه د الله کلام شروع په دې سره وشو چې الحمدلله. د مؤمن صفت به دا وي چې په هر حال کې د الله حمد وایي، د الله شکر کوي. دې ته چې هر نعمت رسېږي دا به د ماشومانو په شان ته په هغه نعمت کې ذهن نه مصروف کوي. لکه ماشوم ته چې پلار د ښار نه یو شی راوړي که نه، کالي راوړي، بوټان راوړي، موټر راوړي، د هغه موټر راواخلي بیا ترې نه پلار هېر شي، بس د هغې نه تاویږي را تاویږي. هوښیار ماشوم هغه وي چې هغه چې دا پلار نه دا موټر یا دا کالي جامې واخلي د پلار تشکري کوي چې ګوره دا خو راته تا راوړی دی، که تا نه یې راوړی نو دا زما د کومه کړی وی. هوښیار انسان هغه دی چې ده ته دنیا کې کوم نعمت رسېږي دا نه ده چې هغه نعمت نه تاویږي را تاویږي، هغه نعمت ورکوونکی هېر کړي. نو دا کامیاب انسان او دا انسان چې ادبناک انسان، دا احسان فراموش انسان نه دی بلکې احسان یادونکی انسان دی. نو دې لفظ کې الله څه فرمایي؟ الحمد، ټول د کمال صفتونه، ټول شکر، ټول حمد لله خاص الله لره دي. لام د استحقاق دپاره، معنا دا دی چې حمد او استاینه چې بیانوي ګوره دا د الله حق دی، دا د بندګانو حق نه دی.
دا د بل چا حق نه ده. تا ته د یو چا خیر رسیږي نو ته به دا نه کوي چې الله نه بالکل ذهن او دماغ کټ کې خالي د هغې صفتونه کوي. نه، اصل ته د الله ستاینه ګوره هېر نه کوي. ټول صفتونه د کمال، ټول شکر، ټول حمد چا لره دي؟ لله خالق.